د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې اویا ورځې تیریږي. د دې هوکړې مهم ټکي د بندیانو آزادول او د بین الافغاني مذاکراتو پیل وخو په دغه دواړو برخو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي. افغان دولت د سولې په برخه کې د پرمختګ او له کرونا څخه د زندانیانو د خوندیتوب په موخه تر اوسه 1000 طالب بندیان خوشي کړي. نو د طالبانو مسؤلیت دی چې د افغانانو خلاف تاوتریخوالی پای ته ورسوي، پر یوه دایمي او سرتاسري وربند باندې موافقه وکړي او د سولې مخامخ مذاکرات پیل کړي. تر دې وروسته د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ ځنډ د توجیه وړ نه دی. د امنیت شورا وایاند وایي طالبان باید د اوربند او د بین الافغاني مذاکراتو په برخه کې خپل نیت وښيي. جاوید فیصل وایي اوس طالبانو ته د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ لپاره پلمه نشته. له طالبانو او دولت غوښتنه ده چې د ستونزو د پیدا کولو پر ځای د ښه نیت وښيي او زر دې د مذاکراتو میز ته کیني. چې دا خپله کولی شي د سولې خبرو کې یو مثبت ګام وبلو او د افغانستان بین الافغاني خبرو او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه ډېر مؤثر واقع کېدی شي. باید دا لړۍ دوام پیدا کړي. د دولت له زندانونو څخه 1000 طالب بندیان آزاد شوي او دا شمیر به په څو ورځو کې 1500 ته ورسیږي. طالبانو د زندانونو د خوشي کېدو په پروسه کې هرات ولایت کې 48 زندانیان خوشي کړل.